استاد يرول في زموش. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوم ورځ می خرابه و کوم ورځ چې ته ویل دې په هغه ورځ مې ورځ خرابه و. د کوم رئیس ته ملګری سره که صاحب ورځ نه دی لیدل ته زما ملګری سره ستا خولې ته ګوره ستا پټو ته ګوره پسکشي یو لوی یم تری د سره د کش کېږي روان خولې پر څه ټیشه د یو لوی یم تری د سره سخم سر کش دا اوس د کار دی خولې سره داره کمیږي دی بیا سره ګرمي او سره ګرمي البته ځای بده تر خطا سوې بدمعشي که دور کېږي په دې کې دور تیرسه دا کلټور چې زما د زړه دربینه په دې بدمعشي ته سپږه دا چې د بدمعشي قانون دی موږ خپله بدمعشي کوو دا په دې خاطر دا خولي شان داسې ږدم زه څه کمزوری یم جنګ نسم کوی دا کلي چې دا لغړیان سره د بدمعشیان دوسه بیریږم په دغه دا شټین هم داسې جوړ کړی دي نه هغه که د شله یم دا خلکو څه بیریږم دا کلي کې اوس خلک ما سره بیریږي هغه چې وایي دا سخته غټ سړی د خولې سره کم ایښو د بټو سخته پسې زړېږم درې سره کم سړی دغه ما سره بیا بیریږي نه زه دوی سره بیریږم داسې بیریږم ولکه یا څه بدمعشي پر تا راغلي چې په کلي کې زه بدمعشیان وم چې په چا کار ونه لري هېڅوک وروره کار نه لري ته اوس څه بله ګوره ما ته غوږ ونیسه ته واښه تو خو یو کم عقل یو بې پروا انسان یې هېڅ چا ته غوږ نه نیسې ګوره ما ته غوږ ونیسه دا طبپوهان او دا ساینسپوهان نه دي دا په دې باوري دي چې د انسان حافظه نه ده دا پر درو برخو ویشل سوې ده پر درو برخو ویشل سوې ده یو لنډمهاله حافظه ده بل چې څو اوږدمهاله حافظه ده یو حسي حافظه ده په دغه درو برخو دا ویشل سوې ده ګوره کله چې ته وغواړې یو شی په یاد کړې په یو څو ثانیو کې او هغه برته لنډ برته په یاد کې خو صحیح سي ته واښه غوږ ونیسه ما ته غوږ دی که ته په چیش کې فکر دی ګوره غوږ دی ومه ستا ودلته دغه لاس نه لرېږي بله دغه راواخې ګوره کله چې ته وغواړې یو شی په څو ثانیو کې په یاد کړې ته واښه او برته ژر درسه هېر سي نو به داسې دا معلومېږي چې ته هېڅ هدف نه لرې ته هېڅ تګلاره ځان ته نه ده غوره کړې هېڅ پرمختګ نه شې کړی اوس کوم هېوادونه چې ډېر پرمختګ یې کړی دی هغوی چې دوی د دماغ تمرین کوي د دماغ تمرین څنګه دی مطالعه کوي دا د دماغ تمرین دی درسونه وایي ګوره اوس هم وخت شته ولاړ شه هر ساعت چې څو راولاړ شه دماغ تمرین کوه دماغ تمرین د هغه یو ځای درس شروع کړه مطالعه کوه دا ستا دماغ تمرین دی ته به دغه خولۍ په دا بدمعشي هېڅ نه سره ورځې ګوره ستا دماغ نه دی دغه رقم دی لکه د کندهار د غنمو منډۍ شکیناري وي خو دره کې نه معلومېږي د سودا دره کې نه معلومېږي چې اوس د سودا پشکې وسول که نه وسول ګوره اوس هم وخت شته ځان یو څه بدل کړه ته واښه مطالعه وکړه دغه مطالعې ته داسې عادت وګرځوه د سهار لخوا چې دغه تمرین کوه د مغزو تمرین کوه دا وایي د مغزه به قوي سي بس ته ودرېږه ته وایه دا ساینسپوه خو زموږ د بزګر نوم دی دا اوس څنګه کیسه ده او دا بل دغه ته وایه حافظه پر درو برخو ویشل سوې دا څنګه پر درو برخو ویشل سوې دا خو لاکه زه خبر یم یو نیکه مې اورېدلې وه او ته اوس بله دا خو پرېږده اوس بله پوښتنه به درڅه وکړم ته دا پوښتنې حال به راکړې ما سهار چای وخوړې که نه د تا څه وم د کایناتو او د مغزو ترمنځ اړیکه مې درته تشریح کړله ته راولاړ سوی لا یوازې فکر په نس کې باندې و ما سهار چای وخوړې نه مې وخوړې ګوره ته هر وخت ما معلوماته نه مې داسې ثبوت درته راوړی دی چې زما حافظه ستا د حافظې ډېره تېزه ده زما د ماما زوی ته مې زنګ وهلی چې زما د اکا زوی په بازار کې دی هغه ته زنګ ووهه چې زما ټلیفون بېرته کور ته راوړه په دونه غټه هوښیارۍ سره مې زنګ ور وهلی ښه نو بیا څه وسول ګوره د حیرانتیا خبره خو بیا دا ده چې ما د ماما زوی ته زنګ وهلی بېرته زما نمبر ته زنګ راغلی بره ما ورته ویل بل یې ده به مو ویل بل یې چې ما ورته اوره ده به مو ویل اورم نو بره ولاړم بازار ته چې ولاړم ټول دوکانو وګرځېدم د یو سله ټلیفون نه و بیا مې ورته ویل بل یې ده به نه وم بل یې بره نو اوس ما وویل چې دا قلب اوس چېر پیدا کړي دا به چار څه وړي دي ته دا خپل ټلیفون وګوره چې تا چاته زنګ وهلی دی دا غله پیدا سي باره او چې وګوره چې دا څوک دی دا خو دغسې دماغ سره کار نه کوي صفر دی دا خو مې خپل ځان ته زنګ وهلی دی خپل د ځان سره خپله به جنجال اخته سوی و ما چې ول غله ټلیفون هسې تښتولی دي دا مې خپل د ځان سره خپله ټلیفون ته دې خپله زنګ ور وهلی دی خپل ټلیفون ته مې خپله زنګ بېرته راوهلی دی تا خو زما ساه داسې کړه تا خو زما ساه داسې پاک راخه ډېرې خبرې ورسره وکړم
ورسره جنجال ما چې ټلیفون یې راسره تښتولی دی. همدغه زما ستا د سکول را خراب کړي دي. ته به چې د اسیا په سطحه به لومړی یوازینی نابغه چې خپل ځان ته دې خپله ژانګ وروللی دی. ګوره خو ما درته وویله، ما له وختي مې هم درته وویل، 10 دقیقې مخکې مې دا خبره درته وکړه. ما ته چې دماغ دې کار نه کوي یا پیزه دې کار نه کوي، ما ستا دماغ دا رقم شی سوی لکه پخو خټ نه پخو خټ شی نه ورننوځي، دا رقم شی سوی دی. دماغ دا شی سوی دی لکه خټ شپه ټکټر په خاک نه خلک یا دیوالونه پورته کوي، دماغ دغه سوی دی، اصله خټي جن جوړ سوی دی. ګوره ځان ته ډېر درد مور وله کې وجه بر فشار لوړ سوی. بله کیسه به درته وکړم، دا پرون سهار ده. لاړم پرون سهار مې هم مسکله ته تېل واچوله، بر چې پام ته ورسېدلم هغه پر لاره مسکله څه پاته سوی و. چې ومې کتله ورم پمپ والا ته هم تېل واچو، دغسې ورته ودرېدل. هغه به وایي خدای دې خوا نه که چېرته تېل واچو، ما ورته تېل واچو. بس سم دم سره وکتل هغه مسکل پر لاره څه پاته سوی و، هغسې ورته راغلی وم تش لاس. شو نو موټرسایکل دې چېرې پرېښوی؟ نو خو د هغه مشکل دی چې موټرسایکل مې ګوره پر کوم سړک پرېښوی، تېل مې رانیوله په دبلي کې، اوس تېل سره دې موټرسایکل نشته. دلته ستا سره په خونه کې ناست یم، دا مه بانډار سره کوم. نو دغه مې ټوله فکر مې هغه زما د تېل په ټانکۍ کې چې دی، دا اوس چېرې دی؟ والله هغه موټرسایکل هم نه دی رامعلوم او فکر هم هلته. ګوره ته اوس څنګه یې؟ ته ناست دلته یې او روح دې هلته زما روح په ټانکۍ کې ګرځي که په پمپ کې ګرځي. ته ګوره ته در څو داسې یې، خو زه 100 وارې مې ورته ویلي دي. دغه مې اخري نصیحت دی. ګوره ځان دې اصلاح کړه، ځان څه سم سړی جوړ کړه. ګوره ته اوس څه بلا سبا تا ته د کور مسؤلیت در په غاړه سي، هغه تا ته وایي ته دا کار وکړه، ته داسې په مسخره په ډول باندې جواب ورکړه. دا ستا سره دا مناسبه ده؟ دا ستا سره دا کار ښه دی؟ اوس لا ځان اصلاح کړه، اوس پر ځان کار وکړه، دماغ دې جوړ کړه، سم سړی د ځانه جوړ کړه. والله ستا خبرې چې دی زما په زړه کې ځای ګسترې ونیوی. والله رښتیا وه، زه به چې خپل پر ځان کار وکړم، خپل حافظه قوي کړم، ځانه سم سړی جوړ کړم او نوی ژوند به یې چې پیل کړم، باید چې ځان باندې کار وکړم، سړی به چې د ځان څه جوړ کړم. رښتیا؟ آیا بالاخره زما خبرې ستا په ذهن کې ځای پیدا کړي؟ شکر کوم. بالکل. خو یاره یوه کوچنۍ پوښتنه لازم لرم. ښه ما تا چې بانډار کوي د اوله سره څه تا ما ته څه شي نوم راواخیستی؟ محمود دې وویله که دې مسعود وویل؟ دا اوس ما صحیح دی چې څه شي نوم دې راواخیستی. ولا ډېر ښه، زما اعصاب دې را خراب کړله. په 10 کال چې کوم شیان ما په یاد کړي وه هغه دې په 2 دقیقو کې راسه هېر کړله. دغه ته واده یېرې مریضي لرم او ته دماغ دې را خراب کړله. منې که دې پېژنم ته اوس کسرې څوک یې؟ څنګه بدل خبرې کوې؟ څوک یې؟ والله که دې پېژنم زه کسرې څوک یم؟ څه وخت راغلی ما نه دې پېژنم، ته کسرې څوک یې چې بدل خبرې کوې؟ تا یو ستا د یېرولو حافظې موږ درته راوړو.